د لونګ په دې دوو دانو کې الله جل جلاله دومره لوی طاقت ښوده دی چې دومره طاقت په 2 کیلو غوښه کې هم نشته وروره. الله جل جلاله په دې لونګ کې دومره طاقت ښوده دی. د دې طریقه استعمال د تخیمه خو د هغې نه مخکې د دې تاسو ته فایدې بیانوم چې د دې لونګ څه فایدې دي. اولنۍ فایده خو دا ده چې څوک داسې 2 دانې لونګ استعمال کی د هغې سره به انشاءالله العزیز تاسو ته دغه فایدې ټولې حاصلیږي چې کوم فایدې زه تاسو ته بیانول غواړم. اولنۍ فایدې دا ده کوم نوجوان شادي شد دی واده کړی وي د هغې دپاره اولنۍ فایدې دا ده چې د هغې مردانه طاقت دا به الله جل جلاله دې 2 دانو په لونګ سره د هغې دغه طاقت به الله جل جلاله زیات کی، دغه کمزوري به دې الله ختمه کی. اولنۍ فایده دا ده وروره. دویمه فایده دا ده چې ستا غاښونه زیړې وي یا کمزوري یا زیړې اوبه بهیږي یا چینجنې وي دې استعمال هغه وکړه. خو زه د طریقه استعمال ښیم چې په هغه طریقه باندې وکړي انشاءالله العزیز د غاښونو چې څومره کمزورۍ دي د غاښونو څومره بیمارۍ دي هغه به دې الله جل جلاله ختم کی هغه بیمارۍ. درېیمه فایده دا ده چې کم نوجوان هغه د قبض دایمي قبض د چا او قبض ته ښه پته لګي چې قبض چې دی دا ډېر ناشنا بیماري ده چې بیا به ده بس باتروم ته ورنه وځي که نه بیا به یې په باتروم کې به ګنټو باندې ناست یو خو دغه ډېر غټ مصیبت او تکلیف وي. او دویم چې کم نوجوان د قبض بیماري د هغې لپاره دا هم ډېر غټ تکلیف دی چې هغه څومره خوراکونه کوي ولیکن اثر به پرې نه کوي ولې هغې ته قبض دی وجود به یې نه غټېږي وجود به اقشر کمزوری. نو که تاسو غواړئ چې باید دا مونږ استعمال کو او مونږ دې نه فایده واخلو نو کوښښ وکړو څنګه تاسو دغه شی له محتاج یې دغه شی له به نور هم محتاج یو. راځئ د دې طریقه استعمال درته ښیم. طریقه استعمال دا دی دا 2 دانې لونګ به راوالې. ما خو ډېر شی راوړلي دا دي په ډېر ډک دی که نه ما خو ډېر شی راوړلي خو تاسو دپاره دا ښیم دا 2 دانې لونګ. خو کوښښ کوئ دې دا سر نه دی سر دا کم سرونه چې دي دغه ټوپۍ پسې ورپسې تش لونګ نه ګوره ښه دا 2 ټوپۍ لازمي چې دا تاسو دغه انشاءالله 2 دانې. اولنۍ خبره خو دا ده بهتره خبره دا ده چا په کور کې دود وي شودور هغې ته دې دا میده کې دا ټول هغې ته دې ورواچئ او هغه دې ګیلاس کې د سهارې په نهاره باندې یو ګیلاس کې یو ګیلاس ډېر نه ښه هغې دې دا 2 دانې ورواچئ ودېس کې. اولنۍ طریقه خو دا ده. دویمه طریقه دا ده شین چای خو به د هر چا کې خو ښکلی عمل دا شین چای پخوه او دا میده کوه هغې ته وراچوه انشاءالله العزیز دغه فایده وه او دغه استعمال کوښښ کوو